مریخ څه رقم سیاره ده؟ آیا په مریخ کې ژوند کولو امکان شته؟ د دې سره زه منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. راسئ مریخ را سره وپېژنئ. له ځمکې څخه وروسته په څلورم مدار څرخېدونکې سیاره مریخ نومیږي. مریخ له لمر څخه 228 او د ځمکې څخه 88 میلیونه کیلومتره فاصله لري. د دې سیارې هغه مدار چې د لمر په شاوخوا کې را څرخېدلی دی 1540 میلیونه کیلومتره اوږدوالی لري او دا سیاره دغه فاصله په 40 کیلومتره د ثانیې په سرعت سره په 688 ورځو کې یو ځل طی کوي. د مریخ یو کال د ځمکې 688 ورځو سره برابر دی. د مریخ شپه او ورځ 24 ساعته 90 دقیقې ده. د مریخ ورځ د ځمکې د ورځې څخه خالي 90 دقیقې اوږده ده. دا سیاره 115 میلیونه متره مربع مساحت لري چې سطحه یې د ځمکې سره تقریبا مشابهه ده. مریخ هم د ځمکې په څیر غرونه، شیلې، قطبي یخونه، دوړې، طوفانونه او موسمونه لري. په مریخ کې هوا اټموسفیر فشار د ځمکې د فشار څخه 100 چنده رقیق او نری دی. نو ځکه په مریخ کې د لمر د مزرو وړانګو څخه د ځان ژغورنې او فشار د نریوالي په خاطر باید فضایي جامې واغوستل شي. صرف په ماسک او د اکسیجن په ډبې هلته ژوند نه کیږي. دا سیاره په سور رنګه سیاره یا سره سیاره سره مشهوره ده ځکه چې دا سیاره د لرې فاصلې څخه سره ښکاري او علت یې د اوسپنې اکساید دی چې د دې سیارې مخ یې پوښلی دی. دې سیارې په اټموسفیر کې 90% کاربن ډای اکساید، 2% ارګون او پاتې نورې مختلف غازونه دي. مریخ 2 سپوږمۍ لري، یو د پابوس او بل د ډیاموس په نوم لري چې پابوس په 7 ساعتو او 40 دقیقو کې او ډیاموس په 10 ساعتو او 20 دقیقو کې یو وار پر مریخ راڅرخي. د مریخ کال په جریان کې د هوا لوړه درجه تر 15 سانتي ګریډ پورې ده او تر -143 سانتي ګریډ پورې ده. د مریخ په داخل کې زیاته اوسپنه، سلفر، فاسفورس، پوتاشیم، سیلیکان او داسې نور عناصر شامل دي. د مریخ اسمان هم د زیات کاربن ډای اکساید په خاطر نارنجي ښکاري. دا د مریخ په اړه یو لړ مهم معلومات له بېلابېلو انټرنیټي سایټونو څخه مو راټول کړل.